یو والی دی وي خو نر والی دی وي. راځئ چې بیا د کندهار والی بیا څه کړي دي، راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره طرفه وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی نو ول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. د کندهار والی د شپې پر 12 بجې د ولایت مقام مخې ته د راټولو شویو دوکاندارانو ستونزې واورېدلې. داسې والیان په دې هیواد کې کم پیدا کېږي چې د شپې 12 بجې هم د ولس غږ اوري او د خپل خوب په کیسه کې هم نه دي. ځینې داسې والیان شته چې په خاص نوم والیان دي او تل یې پردیو ته خدمت کړی ده او د ولس په وینې مستۍ کوي او ځان ته یو سوکالی ژوند یې جوړ کړی ده. خو د ګوتو په شمار یو څو والیان شته چې واقعیت ولس ته خدمت کړی ده. زه د بیلګې په توګه درته د یو څو والیانو ولایت نومونه اخلمه: ننګرهار والی، د کندهار والی، د خوست والی. اوس خبره دا ده چې د شنبې په شپه 12 بجې د کندهار د سدوس کوڅې یو شمېر دوکانداران د ولایت مقام مخې ته د سولیز لاریون په توګه راټول شوي وو چې ورسره سم د کندهار والی حیات الله حیات د دوی استازي ولایت مقام ته پر داسې مهال راوبلل چې د امنیه قومندان د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې مدیر ولی محمد عسکر هم حضور درلوده او د راغلو کسان ستونزې له نږدې واورېد. د راغلو لاریون کوونکي کندهار والي ته وویل چې تېره ورځ پولیسو د دوی یو تن دوکاندار نیولی او تر اوسه یې نه ده خوشي کړی چې پر مهال یې د دولتي ادارې څخه د همکارۍ غوښتنه کول غواړو. کندهار والی حیات الله حیات د دوی ستونزې د حل په موخه د امنیه قومندان څخه معلومات وغوښتل او د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته راغلو کسانو ته ډاډ ورکړ چې نیول شوی کس په امنیه قومندانۍ کې ده. که چیرې کوم جرم ورباندې ثابت نشي نو بیرته به ډېر عجل خوشی شي او که چیرې کوم جرم ولري نو د قانون په رڼا کې به اجرایات ترسره شي. کندهار والی د راغلو کسانو ته ډاډ ورکړ چې د قانون او اصولو سره مخ په اجرات ترسره کیږي او هر ډول ستونزه پر مهال د ولایت مقام دروازه او شپه ورځ ستاسو ولسونو پر مخ خلاصه ده. دوستانو ستاسو د کندهار والی دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.